بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلی یم. ناظرین، عوامي مسایل پروګرام کې زه راغلی یم. غریب آباد تور بابا دا ازرخانه 2 یو ان سی ده. د دې چې کوم مسایل دي، د دې چې کوم محرومیانې دي، د هغې په بابت سره نن زما د دې پروګرام میلمه د یو ویل ایجوکیټډ زما زړه ډېر زیات خوشحالېږي دا زه هر ویډیو کې چې کله ما سره یو ایجوکیټډ هلک میلو شي، یو ایجوکیټډ سړی میلو شي، چیرمین وي، ایم این اے وي، ایم پی اے وي، زړه مې په دې خوشحالېږي چې کم از کم اقتدار کې څه ټایم دا کسان راشي نو دا پوهېږي چې یاره دا تور دي، دا سپین دي. تور ته سپین نه وایي، سپین ته تور نه وایي. که وایي هم سم مودې پورې وي، هغې نه پس چې کله ریالایز کړي هغه د هغه خپلې خبرې نه بیا واوري. نو نن ما سره بیا یو ویل ایجوکیټډ یو ډېر ښه شخصیت ما سره په دې پروګرام میلمه دی. قاري سیف علي صاحب راځي، د دې این سی چیرمین دی. راځي چې هغې سره ملاقات وکړو، سیاسي بیکګراونډ ترې نه هم تپوس وکړو او د دې این سی چې څومره مسایل دي، د دې څومره محرومیانې دي، د هغې په بابت سره مکمل معلومات ترې غواړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناصر جمال صاحب څنګه یې؟ الله کرم دی جی، شکر الحمدلله. الله خوشحاله لري. سیف علي صاحب سیاست ته څنګه راغی؟ د خپل سیاسي بیکګراونډ چې دی دا لږ زموږ د ناظرینو ته بیان کړي. ناصر جمال صاحب الله رب العزت خوشحاله وبال لره چې تاسو چې کوم دی نو موږ له ټایم راکړو، موږ هم د خپل پروګرام کې انوایټ کړو. مننه. او ناصر جمال صاحب خبرې داسې دي چې انشاءالله ګپ شپ هم کوو، خبرې به هم کوو، انټرویو هم درکوو. زما چې کوم دی نو تاسو په نوم وویلو، قاري سیف علي، چیرمین این سی 65 غریب آباد تور بابا 3. او سیاسي وابستګي خو زموږ داسې نشته دی، که نه زموږ په خاندان کې نه چې کوم دی، که مطلب زموږ فیملی کې. خو البت فرسټ اف آل چې کوم دی لکه مطلب زه دې فیلډ ته رالم او الحمدلله د دونه کم عمر کې او الله رب العزت چې کوم دی دا عزت راکو چې یو د حلقې نمایندګي به طور یو چیرمین یم. دا اصل کې چې کوم دی نو نور داسې څه خبره نه ده، بس د علاقې او زموږ د مشرانو مینه او محبت دی. او د علاقې را سره انتهایي زیاته مینه وه، ځکه چې مطلب دا د دې د مینې په دولت باندې دا ځای راته میلاو شو. هغه ټوټ پوټ خدمت به م کولو راکولو د خلکو له، د عوامو له، د خپلې علاقې له، د محلې له. نو هغوی دغه خدمت ته کتل. نو دغه خدمت چې به دوی کتو نو زموږ تره دی مشر ملک سجاد، نو هغه سره یې باکې د مشوره وکړه چې ته ودرېږه. خو هغه ورته ویل چېرې زما خو دونه سټېمنه نشته. خو هغه ماشاءالله ډېر خدمت کوي، وخت د سره یې هم کولو، اوس هم کوي. خو زه البت چې کوم دی نو کاري به ودرو، دا داسې دی چې ینګ هم دی او زه بالکل بالکل نو زه هغه منډه ترله به کوي. او بس د دغې محلي مشران، کشران، زنانه ایون دا که نه چې ټولو د خپل مینې محبت اظهار کړی دی او د عزت او د هغې چې کوم دی راله راکړی دی. خو زما وابستګي چې کوم دی نو دا د پاکستان تحریک انصاف پی ټي آی عمران خان سره ده. او زه چې کوم دی الیکشن هم ما د بیټ نه کړی دی او الحمدلله ما ګټلی یم. چې اصل کې ډېر ټف و هغه ټایم، که تاسو وګورئ ګرانۍ هغه 190 روپۍ توره ګرانه شوې وه. هغه ټایم ډېر زیات لکه خلک چې دی نو په دې خبره باندې پی ټي آی نه لږ خفه وو. بالکل بالکل ووټ چې دی هغه ټایم ګټل دا ډېره ګرانه خبره وه. بالکل ستاسو خبره 100% صحیح ده. هغه وخت کې چې کوم دی نو په بیټ باندې الیکشن کول نو انتهایي ټف و، ځکه چې ګراني لکه مطلب ډېره زیاته تیزۍ سره راغله هغه ټایم کې ایون ده. بیا چې کله موږ الیکشن کولو نو ډېر زیات لکه مطلب یو ټف ټایم هم او ډېر لږ ټایم کې، ځکه چې مطلب دا چې د یو انسان چې کوم دی لکه مطلب سوچ وي، نظریه وي چې زه به ودرېږم نو زه خل چې کوم دی دغه کې خو زموږ ډېر اچانک بس محلي مشرانو مشوره وکړه زما د تره سره او هغوی چې کوم دی نو په 4-5 ورځو کې چې کوم دی نو بس زما اګزام سټارټ و، زما د ماسټر فاینل ایئر اګزام و او زه اګزام کې وم. او هغه اګزام دوران کې ما ته مې تره چې کوم دی کال وکړو چې ته راشه ایم پي حاجي فضل الله صاحب زیده دا ما ټکټ راغشتی دی او دغه چې کوم دی نو یو څه نو اړو سوچ هم نو نن چې کوم دی نظریه جوړه وه. نو تاسو دې پورې ما خبره کوله، خو اصل کې چې کوم دی زموږ ایم پي ایس صاحب ډېر تکړه دی فضل الله، نو هغه په دې علاقې باندې خدمت ډېر زیات دي. نو په هغه وخت کې بیډ باندې الیکشن کول ډېره ګرانه ده. خو اصل کې چې کوم دی نو زموږ ایم پي ایس صاحب چې کوم دی نو ایون دا زموږ د بجلي چې کومه ده
خاص کر زما د ان سی کې سلګ ډېر اوسم چې کوم د کمې به شي کوي نو دې لپاره ډېر زیات چې کوم دی فایټ کړی دی انتهایی فایټ کړی دی او ډېر کوششونه کړي دي نو لکه مطلب دا خلک نه خوشاله دي خلک نه خوشاله دي ٹھیک او نور هم چې کوم دی لکه مطلب څه زمونږ د دې مشرانو تاسو سیف علي صاحب که تاسو څه مسله راشي ریسپانس ورکړي تاسو سره لکه داسې د حل کې څه مسله راشي تاسو د ان سی په دې لای چې ام پی ایس او جی بالکل ولې نه ډیر ورکوي لکه زه تاسو دا وایم چې زمونږ دا کومه ان سی دا نیو کریټ شوې ده جی ها بالکل دا اولډ نه ده آبادي خو نه دا نیو کریټ شوې ده دا ان سی چې کوم دی زمونږ چې کوم د نیبرهوډ جوړ دی دا نیو راغلی دی جی ها لکه مطلب دا نیو راله فرست چیرمن پیز راله جی ها دا نو اصل کې مونږ سره خپل ځاني ما سره لکه مطلب نه فند شته نو چا سره مشته دی لکه یو سره نشته خو زه ایون دا بیا هم څه لکه مطلب چې اولډ ناظمانو هغې سره څه زاړه فنډونه پاتې جی دي ها بالکل لکه مطلب د هغې مدبت باندې لږ مو ورسره هغه زو ټوټ پوټ ورسره وي ښه زړه نامه ورسره وي پروفایل ورسره یو پروفایل ورسره شته نو زما لکه مطلب بیخي هر څه نیو دي ایون دا چې ما د خپل فرنیچر ما ته لږ ډېر میلاو شوی دی د هغه نه کونسل نه د سیکرټري صاحب ځان سره راوړی خو دا هم لکه مطلب دا یو میز دی یو کرسۍ ده لکه هغه سیسټم هم زما سیکرټري صاحب غریب خپل لیپټاپ استعمالوي هغې نه چې کوم دی لکه مطلب هغه دغه کې زما چې کوم آنلاین سیسټم و لکه هغې باندې چې کوم دی نو ډېره خرچه چې کوم دی نو موږ خپله پرایویټ کړې ده موږ چې زه دې علاقې کم سے کم د افیشیلي خدمت خو شروع شي که نه نو تاسو دې خبرې لږ راته نو هر څه ما سره ام پی ایس کوي که زما ټساون خراب شي که زما فرش بندي وي ایون دا چې زما سرکاري اوړو چې کومه کوټه به هم ام پی ایس کړې ده نو مونږ چې تاسو سره ودرېږي ود را سره شانه بشانه ولاړ دی که تاڼي تحصیل خبره راشي نو انشاءالله را سره ولاړ دی ډېره ښکلې خبره قاري سیف الله صاحب که موږ ستاسو د ان سی د مسایلو خبره کوو نو نمبر وایز په خبرو وکړو چې د روډونو سټرکچر دلته څنګه دی فرش بندیانې روډونو ناصر جمال صاحب روډونه فرش بندیانې انشاءالله شروع هم دي او کیږي به هم خو اوس خو اصل کې چونکې پیګانو باندې فنډونه بند شو الیکشن ټایم دی که نه تاسو به څه وایئ بیګا موږ نه زموږ چیرمین ګروپ دی نو هغې کې چې کوم دی نو یو نوټیفیکیشن و چې الیکشن کمیشن یو ډول وکړو چې یاره بلدیات چې کوم دی که نه نو دا در الیکشنه پورې چې کوم دی نو دا سسپینډ شو که نه نو چیرمین ګروپ کې ګپ لګولو نو ملګرو ویل نو چې یاره یو ورځ به بحال شو دغه نه هم ته خبر نه یو نو خو زه دا به ځي راځي هغه عزت چې کوم دی نو دا موږ له الله راکړی دی دا به انشاءالله برقرار نو فرش بندیانو او روډ ضرورتونه خو شته لږ نه ډېر او چونکې دا علاقه هم نوې ده هلته به آبادیان هم داسې وي نو ظاهره خبره ده چې ټول خو نشي کېدی خو لږ څه لږ ډېر به چې دی ریکوري شوي او څه به پاتې وي انشاءالله شروع هم دي داسې متنه کړي دي ام پی ایس الف لیلاین او انشاءالله نور به هم ترې کوو او سپیشلي زموږ د حجرې مخې دا کوم روډ دی دې لږ نکاسي هم لږ مسله ده لکه زما د خپل د کوڅې او زما د خپل د محلې او زما د خپل د ګیټ مخه ده خو لکه مطلب دا چې انشاءالله دا به مو شي خو زما نور یو دوه درې ځایونه وو هغه مې حاجي صاحب نه وکړل هغه لږ ډېر زیات ضرور و ځکه چې لږ مستې مسایل هغې کې ډېرې وې د زنانو د غورځېدو داسې چې کوم دی د سړو جومات ته به سهار لمانځه تلل او زه انشاءالله کوو به آرام دا نیو کریټ شوی د نظر ټیکېږي نه هر یو کار چې هغه داسې زر کېږي نه خیر هغې کې لږ څه ټایم لګي د سکولونو سیسټم ستاسو په ان سی کې څه صورتحال دی تعلیم ناصر جمال صاحب سکولونو سیسټم خو داسې دی چې سکولونه را سره شته لږ فاصله کې دي خو زموږ د ان سی کې نشته نو انشاءالله العزیز توقع به د حاجي صاحب نه کوو د خپل بلدیات نه به هم کوو مونږ سره خو چې کوم دی چونکې دونه فنډونه نه وي خو زه البته چې کوم دی که نه کوشش به کوو چې آیا یو سکول سپیشلي د زنانو یا د ماشومانو د دې چې کوم سکول را سره وشي نو ډېر به بهتره وي ځکه چې نن سبا خو تاسو وینئ ګورئ که یو سکول سرکاري وي نو د هغې لپاره چې کوم دی ترشکا ټانګه نیسي که نه نو 2500 2000 1800 نه کم د هغې فیس نشته چې یو کور 4 یا 5 ماشوماني دا خو 7-8 روپۍ شوي او بل زمونږ په دې ایریا کې غربت لکه هر ځای کې بل خو زمونږ دلته چې کوم دی انتهایي ډېر دی ځکه چې مطلب تاسو کمزوري خلک وینئ سهار کې دلته کې دا
هر یو ګاډی ولا رواني ٹھیک دی چرته مزدور کار چرته چې کوم دی لکه مطلب د فروټ ګاډی چرته د سبزی ګاډی چرته د حلوا ګاډی کنه جی ٹھیک نو مزدور کار طبقه زمونږ د ایریا کې ډیره ده ٹھیک دی نو په دې بیس باندې ان شاء الله کوششونه خو ډیر دي ٹھیک دی چې یو سکول راوړو د خپل ان سی ته د خپل ایریا ته نږدې کم سے کم چې دا سرکاري خو وي خو چې دی رشکی ټانګي فیس نه پکې هم خلاص شي د سوزکی فیس نه دا ډېر زیات ضروري دی ډیر ضروری دی دا حقیقت دی جی دا سیف علي صاحب کومه د بجلی باره کې خبره کوم تاسو د ان سی د بجلی لوډ شیډینګ څنګه کیږي ورسره دې سره کنکلود یو سوال بل دی چې ټرانسفارمر وغیرہ خراب شي نو ریسپونډ ملاویږي درته ناصر جمال صاحب لوډ شیډینګ خو وی دا نه چې نه خو زه الحمدلله هغه ډیر دغه نه ښه د روټین نه زمونږ دلته چې کوم دی لکه مطلب دا یو خوناباد فیډر دی دې باندې لږ مسلې مسایل ډیر زیات دي د هغې لوډ شیډینګ هم ډیر زیات وي هغه څه هم لږ زما ان سي کې دی او بیا نور اخوا دی نو اصل کې یو خو زمونږ ریل شي نو دلته بلونه هم ډیر کم دي لکه بلونو لکه ورکولو سیستم ډیر کم ریکوري چې کم دی کمه ده او بل زمونږ د فیډر باندې لوډ ډیر زیات لکه چې مطلب ډیر ایراګاون ته نه تللی دی زمونږ دې صرف لیلی یو فیډر نوی کړی هم دی خو بیا هم لکه مطلب هغه لوډ سیوا دی که نه او ټرانسفارمر خبره نو ټرانسفارمر تاسو ته ما وختي وویو چې ریسپانس راته ملاویږي او جی جی صاحب راته انشاءالله ډیر ریسپانس ملاویږي او که بیا هغې باندې اکثرو لوډ زیات وي بیا محلې کې چې کوم دی لکه مطلب دا چې کوشش وکړو چې هغه ټایم سره ارجنټ جوړو که نه جي خامخا چې ګورمنټ جوړېږي 2-4 ورځې اخلي نو بیا ګرمۍ کې راته بیا دا مسله ډېرې زیاتوي نو بیا پیسې راغونډې کړو فوري طور سره نو زه لکه مطلب زمونږ د سایډ چې کوم وس پکې وي پکې وکړو نو هغه ایمرجنسي سیستم روان کړو بالکل صحیح د ګیس په بابت سره لوډ شیډینګ وغیرہ دلته شته یا ګیس شته ګیس لوډ شیډینګ هم وي وای شوي او باقي دا خپل ټایم لوډ شیډینګ وي او ګیس داسې دی چې مونږ اوس دا یو خپل چوک یو نیو ټي بي ایس کړی دی ارباب امیر صاحب مینې نه او جی نو نیو پیپ لاین دی که نه جي او نو انشاءالله چې هغه زمونږ وشي نو زمونږ د ایریا ته د یو ټي بي ایس د دیر کالونی کې او ډېره غټه ایریا ده پرې ځکه چې ورځ آبادي چې کوم دی کېږي که نه او دا ټي بي ایس نن چې کوم دی نو 10-12 سال مخکې لګېدلی دی نو څومره لوړ وی مخکې ناظرین دا وه چې کوم ځای کې په کم محله کې به 15 کورونو نن سبا داسې دغه دی چې په دې 8 سال 5 سال 6 سال 10 سال کې هغلته اوس 50 کورونه دي او 55 کورونه دي مخکې یو چت کور اوس پکې 2 چته کورونه شو بره کرایهدار اوسېږي لاندې دغه نو هغه اخراجات چې دي اټومیټیکلي هغسې واشي ملنچي پیپ لګېږي وي پخوا خو به همدغه حساب و ملنچي پیپ یې ولګولو هغه به ثابت کلي دپاره به یې هغه کافي کړی و اوس چې کوم دی وخت سړی هغه پیپ چې دی هغه ناکافي شي نو هغې دپاره بیا لږ غوندې پیپونه غټول چې دی هغه ډپارټمنټ له هم پکار دي دې کې د ګیس په ځای کې اوبه زیاتې راځي زه وایم چې د نلکې دغه والی دی د دغه والا له ورکړی وي د ټیوبویل والا له ورکړی وي او دا ګیس یې صرف چې دی د ګیس ډپارټمنټ ځان سره ساتلی وي د صحت په بابت سره لږ راته ووایي چې ډسپنسري بي ایچ یو وغیره شته دی ستاسو په ان سي کې بي ایچ یو خو زمونږ د ان سي کې هم نشته را سره یو د اظهرخانې کې ده او بله را سره چې کوم دی نو دلته تمامت ګړی ورته وایي دلته ده او کوشش هم دی چې انشاءالله د خپل ان سي ته چې کوم دی بي ایچ یو راوړو موږ سره چې کوم دی نو هسپتال فاصله کې دي او نو خامخا ټایم هم ویسټ کېږي او چې کوم دی لکه مطلب هغه ایمرجنسي چې کوم دی لکه مطلب راشي که نه نو ټایم پکې لګي نو کوشش کوم چې زه بي ایچ یو راسي نو زه څه نه څه هیلپ د ان سي ته زموږ چې کوم دی لکه مطلب د نیبرهوډ ته نو راشي سہولت بشي انشاءالله بالکل صحیح د سیف علي صاحب سرکاري وړه صورتحال ستاسو په ان سي کې څنګه دي لکه راځي تاسو ته ناصر جمال بھائی سرکاري وړو داسې دی چې کوټه راله حاجي صاحب کړې ده ایم پي حاجي فضل الله صاحب او ماشاءالله ټایم ټو ټایم راځي او جی او بل ما ورسره بیا داسې سیسټم کړی دی چې یو ایریا باندې مې چې کوم دی لکه مطلب ډیوایډ کړي که نه
پوره کېږي خو نه ځکه چې ایریا مې غټه ده جی خو زه سناسه چې کوم دی لکه موږ وایو چې حقدار ته حق ملو پوینټ تاسو دغه کړي ها دي پوینټ چې کوم دی ته برابر کړي ٹھیک دي شو، که نه جي بالکل صحیح ده. ډېره ښکلې خبره د صفا اوبو دپاره ټیوبویل وغیره ستاسو سیف علي صاحب شته ناصر جمال بھائی ټیوبویل خو ماشاءالله زمونږ جي صاحب لږ نه ډېر کړي دي ښه. او یو زمونږ د حجرې په شا باندې دی یو دلته جومات سره دی داسې نور هم دي او انشاءالله چې دا شروع شي نو زمونږ د انسي ته به چې کوم دي سهولت هم راشي او چې کوم دی نو هغه صفا اوبو سیسټم به هم وشي ٹھیک شو. او جی د سیف علي صاحب د انعکاسۍ باره کې لږ راته ووایئ چې صورتحال څنګه وي نکاسي خو داسې ده نرس جمال بھائی چې دلته لږ مسله ډېره ده نکاسي ٹھیک. هغه څنګه دلته چې کوم دی کندې دي که نه جي جی لکه دلته چې کوم دی د آبادي د کندو ډېره بالکل نو نکاسي داسې چې لکه اتار چړاو دی په اتار آبادو چړاو کې. شته په آبادو کې که نه جي بالکل صحیح. نو کوششونه هم دي چې د دې لپاره هم څه حل وکړو ٹھیک شو. او جي او مسلې راته شته مسلې نکاسي. شته. ټیک شو جی د صفای په بابت سره لږ راته ووایئ چې صفایي صورتحال څه ناصر جمال بھائی صفایي په بابت سره خو به خبرې ته ځکه وکړم ځکه چې صفایي لږ مشکل شته ٹھیک دی. هغه څنګه هغه داسې چې زمونږ د یونین کونسل انتهایي غټ دی ٹھیک اظهرخانې نه شروع کېږي تر قمردین ګړی پورې دا زمونږ یو یونین کونسل دی ښه. او جی دا داسې چې کوم دی نو دورې روډ داسې چې کوم دی نو دا قمردین ګړی چې کوم دا دورې روډ دا ټول ایریا په دې کې وړاندې راځي ښه. او سټاف چې کوم دی که نه جي نو اول به چې 20 25 او 30 نن هغه 10 او 15 او 12 دي صحیح دی. پکار دی چې دا سټاف د سیوا شوی 20 دی. 20 25 30 په ځای باندې 60 ته ها، رسېدلي بالکل خو دا کم شوی دی ٹھیک جی ٹھیک بالکل ده. صحیح دی. او د دې چې کومه ګاډي دي د صفایي سوزکي دي نو دوه پر ځای یو شوی دی صحیح ده جي کمپیوټر ورسره دی هغه هم چې کوم دی کله خراب کله ټیک یو سره لوډر دی کله خراب کله ټیک ٹھیک. صحیح ده جي او ایریا چې کوم دی نو ورځ ته ورځ زیاتېږي زیاتېږي. پټېږي ٹھیک. صحیح ده اول په دې یونین کونسل کې چې کوم دی یو ناظم و جی ها بیا پکې دوه شو بالکل. صحیح ده جي بیا پکې درې شو نن پکې چې کوم دی نو شپږ ناظم ناظمان ناظمان. بالکل. او تاسو سوچ کوئ یو سټاپ چې کوم دی او دا به ډیوایډ کوي څنګه دا به تقسیمي دا څنګه، به تقسیمي څنګه. او دا به او- صفایي څنګه کی او د ایم آی نه ټول کار غواړي زه جی. ته غواړم بل چیرمین هم ته غواړي بل نوم ته غواړي که نه جي او سټاف ورسره کمې شته سټاف په فزیکلی کمیشته او پیپر کې چې کوم دی پیپر ورک کې چې دی سټاف ښه ډېر دی دا زه یو خبر ورکوم ټول چیرمنانو حضراتو لم دا دی له پکار دی چې دی لاړ شي او باقاعده اون د فنگر پرنټ دی دا دغه وګوري چې یاره دا سټاف څومره دی سټاف ډېر ماشاءالله ښه اخیستلی شوی دی دغه باره کې لږ غونډې سیف علي صاحب آخري سوال تاسو را روان الیکشن کې د چا بری ګوري او د چا کامیابي ګوري ناصر جمال بھائی بری او کامیابی خو د الله په لاس کې دي او الله ته ښکاري ځکه چې مطلب راتلونکي خبرې دي خو ظاهره باندې چې مونږ وینو نو خان صاحب یو ټایم کې چې کوم دی نو پاکستان تحریک انصاف چې کوم ټایم موږ بلدیات الیکشن کولو نو خلکو ته انتهایي زیات مات شوی و ځکه چې مطلب د هغه ناره وه یو نوی پاکستان که نه جي او خلک خفه شو ځکه چې کومه ګراني ولیده او هغه کم هر څه یې ولیدل بیا چې کله پی ډي ایم رالو نو پی ډي ایم ته به چا ډېرو خلکو ورته سترګې معجزه هغه سیسټم به چې کوم دی د خان موږ به لاړو لکه ساه والو. ساه به واړو ٹھیک. خو هغې سیسټم چې کله د خلکو ولیدو نو لویو وړو ماشومانو چې کوم دی لکه مطلب د هرې پارټۍ نه سپیشل چې کوم په پی ډي ایم کې یې نو ډم ډمات شو ولې چې لکه مطلب دوی به همیش ته یو بل پسې چې کوم دی نو نارې والې نن یو بل ته یو شو د دواړه ټول یو شو او خان صاحب ته پاکستان تحریک انصاف ته نو داسې به ووایم چې بس د هغه په ټریپل چې کوم دی نو هر شیز تاسو سم لږ یاد کو جی تاسو سم زما په خیال لږ یاد لږ مې یاد کو جی بعضې ځایونه ټریپل دي بعضې ډبل دي زه او کله بعضې کله لا وینم ډېر جی زیات. زمونږ دلته کې دا تاسو ته ما وویل د مزدور طبقه ډېره زیاته ده د مزدور دیहाड़ी 700 750 800 का तोड़ा जी 100
نه دیاړي خو روزانه خو نه او عام او دیاړي دال پکې ده. دیاړي روزانه نه ٹھیک جی، ده جی بالکل. اول خو به کم سے کم 2 ورځې دیاړي کو نو خان صاحب ګورنمنت کې ټوله خو په واغشته بالکل اوس خو به یو وخت دیاړي صاحب ټوړې لپاره کې حقیقت دی. صحیح ده جی بالکل نو داسې دی ویل چې یاره اسحاق ډار رالو ډالر چې کوم دی نو هغوی لري د دغه ته او نو خپل تنخواګانې یې واغېستې ښه مضبوطې او چې زمونږ دا د 13 میاشتې پوره شوې لا مو څه پورې خپله سیلري نه ده لیدلې او هغه یې چې کوم دی نو خپله سیلري پکې واغېسته ولاړ او ډالر نن سبا په 100 کې روان دی جي 275 ته نن لاړل او جي دغه رنګ سونا دغه رنګ یو څه دغه رنګ بل څه 2,15,000 ته سونه لاړل نو ان شاء الله ولذیذ امید خو دره بشته چې راځي به واپس بیا خان صاحب کامیابی که ورته ملو شي ډیلیور به کړی شي یاره تاسو کړي دي کنه چې زه خو کله کله د خپل ملګرو سره خامخا وي باس مو وایسه راشي نو زه ورته ما داسې دا خان صاحب په ګورنمنټ کې سپیشل یو خو د کرونا وار رالو ټیک ده کرونا وار سره چې کوم دی فایټ هم کړی شو هر یو شیز چې کوم دی یو لیمټ یو طریقې سره چې کوم دی لکه مطلب روانو کنه جی ها چې کوم د باندې د لون کښتونو ټایم ټو ټایم بیا ورکول صحیح ټیک ده ها ملکونو ورسره چې کوم دی کنه غاړه مې غوښتله هاي خبرې ته ټیک ده جی دې سره خو غاړه نه وړي ټیک ده IMF ورته وی پی ټی آی راولي خبرې ته کېنه وایي ګینې تاسو خبرې تاسو له موږ خبرو ته نه کینو نو دغه تاسو ته ښه ښکاري چې هغې نه باوجود هم لکه مطلب خان صاحب چې کوزېدو نو 24 بل سرب ډالر ورته چې کوم دی لکه مطلب پرې اوغوستي نن خبرې وایي 4 ارب ډالر نه جی 3 والی سهار ما اپډیټس کته 3 ارب ډالر دي سکه او سکه چې دی نو 3.9 دي نو که 3.9 نه چې دا 5 ارب ډالر هم شي نو 3 ارب د سعودي دي او 2 ارب د چاینا دي او دا دي خوځولې نشي د چاینا والا پیسې خورلې دي او دا 3 ارب ډالر چې کوم پاتې دي دا د سعودي پرتی دی هغه فکس دي کله یو خوځول ټول دنیا کې په اعتماد ختم شي ډیفالت بلار شي ها ډېر مننه تاسو زه تاسو کاری سیف علي صاحب ډېر شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ پروګرام عوامي مسایل ټیم ورکوي الله خوشاله و بار لره قدرمن شي جی ثانک یو سو مچ ډېر مننه جی ډېر مننه ناظرین دا زموږ کاری سیف علي صاحب NC غریب آباد ترب آباد 3 زرخانه 2 پی ټی آی سرزدي تعلق دی یو ډېر ونس اگین دا خبره یو ځل بیا دوراوم چې زما زړه ډېر زیات خوشحالېږي چې کله زه یو تعلیم یافته هلک وګورم سړی وګورم او هغه د علاقې نمایندګي کوي دا نه چې انپړه کولی نه شي زما د هغه غرونه پې بالکل خفه نه شي چې دا چا تعلیم نشته دی خو زه فیوچر لپاره یادوم چې په اسامبلو کې که داسې کسان کینی نو هغې لپاره بیا دا د زموږ راتلونکي نسل لپاره به دا لږه بهتري جوړه شي دویمه خبره د ګرانۍ چې کومه ده هغې کې مونږ اکثر لاړ شو مونږ زه اوس هم زموږ یو ډېر خوږ ورور چیرمین هغه سره ما دا خبره کوله چې مونږ دا مایک نیسو نو که دا یو پارټۍ وي هغه ته ووایي ګراني شته نو هغه وایي چې یاره ما نه مایک راخوا که زه به نرمې خبرې وکړم پسې خبرې به وکړم هغه په دې وجه کول نه غواړي چې هلته د پارټۍ موقف خلاف خبره راځي دې ټایم کې شرمندګي ټولو ته ده دې ټایم کې ګراني ټولو ته ده مسله دا ده چې څوک تیار نه دي چې دا اکسپټ کړي چې دا ګراني د کم ځینه ده دویمه خبره زما د 4 کالو زوړ زاړه ویلاګس چې کوم اردو چینل باندې پرتې دي هغې کې ما بار دا خبره کړې چې خان صاحب دا غلطي کوي چې زرداري او نواز شریف پسې شوی دی دله پکار د بیوروکراسي ټیک کې عدلیه ټیک کې او اسټابلیشمنټ ته لغونتې نظر واچوي که دا ټیک شي په دې چې دی که چېرته فرض کړه دا پیسې دپاره دا کس رانیسي نو دی بیا چاله ورکوي دی خو به نګاله ته نه شي وړی دی به همدکه عدلیه به ورکوي او همدکه بیوروکراسي له بیا ورکوي بیوروکراسي هم تاسو مخامخ ده او زموږ معزز او ډېر زیات معزز عدلیه هم تاسو ته معلوم ده اجازه غواړم